غون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پوښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینهوالو که څه هم تاسو به هم معلومات ولرئ او بلې خواته موږ ته هم زیات شمېر میسیجونه راځي چې دا ځل په خوست مابس کې خلکو پیسې واخیستې بلکو خلکو نه دا ځل پولیسو پیسې واخیستې د مابس بندیان چې هلته دي ژوند کوي هغه یې بیچارهګان تلویزیونونه خرڅ کړي دي او دوی ته یې پیسې ورکړې دي دې په مقابل کې چې یو بل مبس ته تبدیل نشي موږ نن ورځ تکل کړی چې تر څو دوی ته سر ورښکاره کوو چې دغه پیسې کې څوک سره شریک دي او دا پیسې چا واخیستې که تاسو خپرونه راسره تعقیب کوئ د خپرونې په جریان کې به ډېر څه حقایق تاسو وګورئ نو دوستانو تاسو مېلمالتیا کوئ موږ مخ پر وړاندې ځو د خپرونې کوربه د تل فسیر زه عبدالرحمن آشنا یم او د کمرې تر شا سره اول شدین حلیم او بلې خواته حنیف الله زازی دواړه راسره دي موږ مخ پر وړاندې ځو تاسو مې ملتیا کوئ دوستانو هغې بلاک ته راننوتو چې پاسې پرې لیکل شول چې رژیم بلاک ممکن د ملګرو سره سوال پیدا شوی چې رژیم په څه معنا باندې خو راځئ چې دغه ورونو څخه وپوښتو ستړی مه شئ وروره خپل نوم دې هم راته ووایه جوړ صحت د ښه زه رزق الله خبرې کوم د متون د غیر اوسېدونکی یم فعلا د خوست مرکزي زندان کې بندي شوی یم دغه بلاک ته ولې راغلی نورو بلاکو کې نه دغه بلاک چې کوم وخت مثال پوخاو د نورو مدیرانو په وخت کې چې کله یې بندیان سره جګ کړل یا به جنګ وکړي یا بل څه یا به د دروازې ټولې بان وې بندي بار څه چې کړل مثال په اجازه و بیا ورته د کړکۍ به خلاصې خلاص دا مثال بان وه دا مدیر چې کوم وخت دې سره وغوللو د دروازې ټولې خلاصې کړلې د اوتکو کې څه دي اوتکو کې هېڅ نشته دغسې دا اوتکونه دي مثال دروازې به یې خالي دروازې به یې بان دغه ځای به جزایي وي دا ځای به جزایي و اوس په ټولو بلاکو کې زه تقریبا دلته زما لاس میاشتې کې زه په تا به راجګ شوی یم ډېر ارام بلاک دی ډېر رش نه لري بندیون کې کام وي په تا به اوس بیخي سهولت دی دلته داسې یو نوی مثال هغه د جزایي بلاک ده نوم یې دغه د جزایي بلاک دی هغه څوک چې مثلا لاندې جنګ وکړي بل څه کار کوي دلته راوړل کېږي خالي دې سره ارجح کې و دغه نور کسان په خپله تابه باندې راجګ شوي دي که څه خبرې دغه معلومات اکثریت چې دي مثال په هغه ځای په تا به ارجح شوي دي اکثریت مثال ورته څه مشکل وکړي جنګ یې چا سره مثال څو ورځې پورې ارجح کې وپاسې بیا کوز کړي هغه څوک دي چې مثلا په خپله خوښه راجګ دي او څوک یا شوخي کړي ده جنګ چې کړي دي نه دا ځای زود ده لږ غذا شروع نشته کې ولته خلک ډېر دي خلک لیوانیون کېږي ډېر قریک وي شور وي دلته لږ آرام دی دا ځای بیخي دغه ځای آرام دی مقصد تاسې والا ښځې پیدا کړی دی بس خپله مړولې دي چې دنیا دې خوا ډېره ده که دې خوا ډېره ده اچب تاسې خبره وکړه ماشاءالله ډېر ښایسته ځان دې جوړ کړی دی ښه ځای ده الحمدلله ښه قومندان ما ښه قومندان ده ځای ښکلی ځای ده څومره وخت کېږي دلته بندي یې یاره تقریبا د شپږ اووه میاشتې کېږي چې بندي یم ښه دا خو اوس راغلی دی اوس وخت کې ډېرې ښایسته تسبیح دې جوړې کړي دي که نه نور دا څوک نشته چې تسبیح مسبیح شي جوړوي نه جوړوي ډېرې جوړوي نو ډېره مننه چې موږ سره مو خبره وکړې حاجي صاحب محترم څو خبرې کوې زړه دې غواړي ستړی مه شه حاجي صاحب محترم زړه کې څه ویل غواړې نوم دې هم راته زه محمد رسول نامیږم د ولایت کارمن یم ورځنی دوه کاله مدلته کېږي تقریبا ما دوه کاله کم زیات پیره کېږي چې دلته زه په دې توقیف کې یم دلته بندي او کوم مشکل مې شته نه ده پیدا شوی سفر نه مشکل شته د مبس مدیر څخه څومره راضي یاست نه مدیر څخه د بل نه هېڅ ورا شکایت مې نه لري نه ورا ښه خلک دي بد خلک نه دي مشکل خو نه درته رسوي نه هېڅ مشکل نشته ډوډۍ هر شی په خپل وخت په خپل ټایم باندې رسېږي نو ډېره مننه چې موږ سره خبره کړو ته د خپل مشکلات راته ووایه خو چې د کوم مشکلات دلته لرئ صاحب صحیح ده داخل کې اوس څو کسان یې دلته دغه اتاق کې داخل کې اواز راته ووایه زما نوم ولی ګل ده ښه ولی ګل څو کسان دلته دغه یو اتاق کې د داخل کې شپېته نفره یو شپېته نفره ښه ډېر خو تنګ نه وای دلته نه هېڅ مشکلات نشته داسې خاص مشکلات نه لرئ مشکلات د اوبو د برقو د کروانیو ډوډیو
مخکې دوستانو هغه ځای ته را داخل شو چې دلته یې موږ خویاندې هم یو څو شته خو هڅه مو وکړه چې تر دوستانو دلته یو ورور سره خبرې کوو چې دلته خپل د ژوند شپې ورځې سبا کوي بندي دی دلته کلونه کېږي چې په دې ځای کې بندیان دي موږ نه غوښتل چې دوی په منځ کې هغه ځینې ځایونه موږ یې افشا کړو راواخلو په دې اساس باندې نه چې د افشا کولو وړ نه دي خو بلکې موږ ته خپل ژورنالیزم اصول دا اجازه نه راکوي چې هغه څه ځنې موږ درته راواخلو ای دوی داخل وتکو ته ورشو تاسو ته یې راواخلو که نه نو په دې مورد باندې دغه ورور سره یو څه خبرې کوو سړی مه شئ په خپل نوم مو نوم هاشم دراز دی مسعود یې په کوم دی فعلال د خوست محبت شي په وتکو لازم شندراز د نوم دی هاشم دراز مسعود څومره وخت کېږي دلته بندي یې اوس مې 3 کاله پیرا کېږي اندازه وتکو لا قید مې دی او دلته بندي یې فعلال خوست محبت شي دلته څه مشکلات لري څه غوښتنې لري د مسؤل کسانو نه محترمه دلته نور د میش د اندرونی مثال د محبس په غاشي دی چې نه نشته شکایتین یا څه مشکل خو د درې څلور مشکلاتین دي چې میش اول خو د خوست والی او ورسره د ولایتي شورې باندې میش دا ژغ کوي چې دلته غریب خلک ته د محبس شي د انتقال په باره شي دا خل د خوست ولایت دی او د بل غاته د نشي انتقال ولایت ته ولایتي ته نه ځکه چالت بیا څوک درتلای نشي مشکل دا سه خلک شته چې دلته په ملاقات شي 1500 روپۍ ته وروړي او 1500 چې دای لوګر ګردیز پر چرخی ته بدل کو ولته یو خو کریا د نشي پیرا کولای ملاقات خو په خیر چې د کریا نشي پیرا کولای دغه وجه نمیش دا خاص پتا کوي او دا یو ارز میش ودا کوي چې میشته د دولت فعل داس ترتیب جوړ شي چې د خلک اغزو ته نشي انتقال بل دا مسول کس وګو ته ورسېږي بل او په دویم نمبر دا چې د صنعت په باره شي لکه میش دولت باندېون دي سعید زم مجرم یو جرم کړی دی حالانکه کړی مې نه دا خو جرم دی چې ثابت شرم چې دا جرم د کړی دی اخ په باره شي چې میشته دولت په خوست په مابس شي دا سه کاروبار اون شي چې مثال د صنعت سره تړلای وي چې کا انجینری وی کا ډاکټري وی کا بل وی کا بل درته جوړ شوی دغه څه ډول دی دغه کوم فعل لا سعید خو دومره وسه باندېون دی ولته ډیر سرویس کا تاثیر په بوسي نه ځایږي نه ځایږي چې ولته دا به لګ درته زیات کیږي درته زیات چې مثال په دلیم نمبر د میش د تعلیم میش سعید دولته وته لاس کوله دولته داس باندېون شته چې شل ډیر د شکولا کې دیون دي چې میش ته دولته تعلیم رکو چې ته وی چې میش په بهر باندې کیمه غلطي کړي چې میش اصلاح کی چې دوه براد مینا غلطي نشي ورکې عزت رضا الله غلې ما وای چې موږ د نيز کیږي خو چې بیا هم پانه کوشش ډیر وشي سایدو اوس چې شي درته ویل کیږي ویس فعل دغه تو د تلويش 15 په تک اسانه مثال سبق راوند دی سبقینه ودا یای څومره تعلیم کړای دی مو خو فعل د دریم سیم پورا کړی دی او خو په وختای والسلام علیکم خبر دی ډاکټر مسله دو چې ډاکټر میشته مثال دولته بیمارون دي داس بیمارون دي چې وا بیماری بل بیمار ته انسان ته ډېر زر انتقالیږي چې داس ډاکټري چې ټیسټینه دی وشي د خلک او داس نه چې دی ونه مثال دویم ته دریم پنځم ته مشکل جوړ شي بس دا سالور 15 خوښینه دی میجا او نور لیا د خوست ما بس میشته په داخلي شي په نور چې هیڅ مشکل هنشته بس دا مشکل دی ډیر زیات مننه دوستان تاسو ماتیا کوي مخ خبرې نور لرو کورونا کې ټول مصروف دي خصي به خسر څوک به مصروف نه دي لکه څه ډول کار لکه تر دې پورې الحمدلله دیني زده کړې کیږي فقه زده کړې کیږي تر وړې دورې پر الحمدلله تر څلورمې درجه پر شرح جمعي پر کتابونه یې لیکيږي وړې دورې پر درسونه یې لیکيږي د کې الحمدلله ودن علماء کرام دي ډېر ښه او نور تقریبا وو تو د نو پر معلمان دي عصري علوم هم کې معلمان څوک درس ورکوي مسؤل کسان دي که تاسو خپل مینس کې د مبس دا کسان دا کار کوي د خپل بندیان دي هغه معلمان دي بندون شوی دي هغه استادان دي مختلف نمونه دي تکړه معلمان دي انګلیش کورسونه ورکول کیږي بي سواد زده کړې ورکول کیږي الحمدلله فقه زده کړې ورکول کیږي تفسیر او د احادیث الحمدلله دیني زده کړې ډېر ښه په مخ روان دي د همدا شان عصري علوم ډېر ښه په مخ روان دي هغه خلک چې هغه دغه سي دي هغه لیان دي هغه خپل مشکنه کوي خپل مصرف پوره کوي دولته دغه جیل نه د دومره پیسې ګټي په مشکانو باندې دا یو نیم شای جوړوي دومره مصرف دی پوره کوي چې دغه جیل نه خپل کورونو مصرف دی پوره کوي هغه څوک چې هغه لا یادي مطلب کور طرف مشکل نه لري هغه دیني زده کړې په مخوري همدا شان عصري علوم په مخوري نور
دوستانو دا هغه ځای جوړ شوی دی چې که درته یاد وي تېره خپرونه کې مې هم یادونه کړې وه د مدیر صاحب هغه تېرې خپرونې یو څو خبرې تاسو را سره واورئ چې دغه سوال ما مخکې هم ترې کړی و چې که چېرته د خوست په موبس کې هغه زموږ بندیان چې تقریبا کلونه کېږي چې دلته بندیان دي 10 کاله 15 کاله دې نه زیات وخت کېږي که دوی چېرته د خپلې کوروالا سره یو ځای کېږي هم به د دوی ماشومان هم د دغه نړۍ ته راغلي وي نو هغه ځای هم ورته جوړ شوی دی دوستانو او دغه ښایسته اتاقونه دي تاسو را سره ګورئ دوستانو زموږ کمرمین به یې نوره شاټونه واخلي هغه ځای هم جوړ شوی دی لکه تېر ځل مې ویلي ول تاسو د مدیر صاحب خبرې را سره واورئ چې مدیر صاحب هغه تېرې خپرونې په سوال ځواب کې ماته څه وایي یو داسې ځای دلته تاسو لرئ چې هغه بندیان چې کلونه دوی ته بیچاره 10 کاله 8 کاله زندان شپې ورځ سبا کوي دوی کولی شي چې د خپل ژوند کاډ یا د خپل ژوند ملګري سره یو ځای شي داسې خاص ځای لرئ نه خاص ځای نه لرو په دې مورد مو کوم داسې د ستا په امنیت کې پیشنهاد څه کړی دی ما مخکې ویلې چې هغه سی اس پي والا راغلي و دلته یو موسسې والا دی د سفارت له خوا نه د هغې راغلي و دا ځایونه یې بررسي کړو نو دغلته دا بلاک به منزله کوي وناسیو په خاطر دغلته ځای لرو نوی ځای چې نقشه یې پکې واچو چې دغه نقشه موږ دلته تطبیقوو نو پروګرام ورته شته دی انشاءالله دا زه ډېر کوشش کوم چې دا خلک مې توجه مو ته ډېر دی دغه ته جلب کړي د مابس ته دوکاندار چې دی کوم قراردادي چې دی دا ظلم کوي کوم جنس چې په 10 افغانۍ دی په تاسو په 10 یا په 16 افغانۍ خرڅوي او په دې کې وایي چې مسؤل چارواکي هم شریک دي دا څومره څومره حقیقت لري دغه خبرې موږ د خلکو د خولې تر حقیقت به زه دا ووایم چې نظامیان به دا کې خیل نه دي خدای به زما څخه پوښتنه وکړي چې دا کومه خلک تاسو ته کوم هغه کړي دا حقیقت دا صحیح خبره ده خو نظامیانو به دا کې کوم رول کوم هغه نشته چې نظامي نفر به دا مسؤل عسکرو ته ویلي دي چې دغه پیسې ډېرې اخلي دا خبره مې ورته کړې په خدای یقین وکړه څومره معلومات مې ورکړي په خدای که هغه ویډیو نشر کړي وي زه هم ذمهوار یم دغه خپرونې دغه خبرې به د ټولو نشریږي بل زه د ستاسو څخه دا غواړم چې دا د دې ولس بچیان دي څوک به بیا نظامي اردو ته ځي څوک به امنیتي میل ما خپله په هر ارګان کې وظیفه مې در سره کړې ده هر څه معلومات دلته زه لرم خو زه زما تاسو نشر کړه زه ستاسو نه به درنوي دا غوښتنه کوم چې دا ملت ستونزې باید تاسو د ټول زموږ د ملت سره شریکه کړئ ډېره مننه دغه کوچني ځوانان دلته بندیان دي ستړی مه شئ اول ته نوم راته ووایه زما نوم ملک میر ده خو د کوم ځای یې ګوله یم د خوست مرکز سړو خو څومره وخت کېږي چې بندي یې 15 میاشتې کېږي 15 میاشتې کېږي چې بندي یې څه مشکل لرې دلته مشکل خو نه لرو دلته هر څه کوو ډوډۍ هر څه موږ ته په وخت رسېږي کومه مشکل چې موږ مدیر صاحب هر وخت راکوزېږي د مبس مدیر موږ خپله ستونزه ورسره حل کوو خپل مشکلات مو ورسره شریکوو هر وخت لپاره موږ ته راکوزېږي ویل مال هېڅ نشته نه څوک جنګونه څوک نه کوي جنګ وکړي حکومت خپل د دې سرچپه راولچکوي جنګ منګ نشته ته څه نومېږې ګولې زه تیکولا تا تیکولا نومېږې څومره وخت کېږي دلته بندي یې دا 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې کېږي چې ته بندي یې درنو دوستانو هغه ځای ته راغلو چې دغه ورور تاسو را سره ګورئ تلویزیون په سکرین باندې د ده یوه بله ویډیو هم په فیسبوک کې چې ډېره شیر شوې وه ده ویل چې ما څخه مدیر دی دغه مثلا 15 لکه روپۍ اخلي یا نورو داسې خبرې کړې وې همدا اوس را سره څنګ کې ولاړ دی ته به حقیقت راته ووایې دا فکر مه کوه چې مثلا زما خبرې به یا مدیر واوري یا به ما څوک ونیسي څه چې حقیقت وي راته ووایه آیا تا څخه د خوست مابس مدیر 15 لکه روپۍ اخیستې وې یا یې درنه غوښتې څه په مقابل بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د خدای نوم د اول راته ووایه زما نام میوند دی د خوست ولایت د سپیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا یو مخته ورځې خبر شوم زه خو دلته په بلاخ یم دا ویډیو نشر شوي وه په فیسبوک په غنۍ یې دا چا هغه کړي وي که نه تبلیغات یې په ما څه کړي وي په ما یې ورتپلي وي دا هېڅ کله دروغ دي دا هېڅ کله نه دی شوي تا ویډیو ولې کوله تا غږېدلی وې خبرې په ویډیو کې ما نه دي کړي داسې په فیسبوک په هغه نه چا هغه لیکلي وه که نه ما په نام یې کومه ورا کړې چې مثلا لیکل شوي وه هغه یې تا په نوم آفرین ما په نام یې جوړ کړی وه نه ما خپله نه دی لیکلي امضا تا ورته تا کې نه ما هېڅ شی نه وي خو بل چا په ما سې جګه کړې وه بل چا په تا پسې هغه ویډیو ته خپله نه منې هغه ویډیو نه نه زه ما بس
هغه مدیر تا څخه پیسې نه دي غوښتي نه دي اخیستې نه 15 لکه روپۍ نه اخیستې دی په فیسبوک کې داسې هغه په ما سې هغه تبلې وه دا لیکنه یې کړې وه په ما سې ما په نام یې کړې وه مثال ما په هغه یې کړې وه چې مثال پونکای نام په پونکیز نه دومره روپۍ اخیستې دي د لیکنه یې په ما سې جګه کړې وه د خبرې کړې وې په ما یې ورته پلې وه موږ داسې معلومات ترلاسه کړی چې ویډیو ده که نه هغه ویډیو نه وه بلکې لیکل شوي وه لیکله داسې اسناد ول نو ډېره مننه چې خبرې مو وکړې ډېره مننه السلام ډېره علیکم زیاته مننه درنو دوستانو تاسو له دغه ورور سره زه هم د اوس خبرې کوم په دې نه وروسته تاسو نوره خبرې هم راسره اورېدلی شئ چې په فیسبوک کې یو بل ته ډېرې لیکل کېدې د خوست مبس رئیس څخه سر ټکوه داسې ویل چې د زما څخه پیسې په دې اساس باندې اخیستې چې ما د بل جیل ته نه انتقالوي پکتیا ته یا کابل ته که نه چې دلته ما ته کورنۍ نږدې راځي دې په اساس باندې ما نه پیسې اخیستل کېدې همدا اوس راسره ولاړ ده راځئ چې ترې وپوښتو چې دغه څومره حقیقت لري آیا تا څخه مدیر صاحب پیسې اخیستې دي او که نه وروره تاسو ته خپرونه کې هرکلی وایم ستړی مه شئ او هر څه به حقیقت هم راته ووایي نوم دې هم راته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم زه جمال د خوست ولایت فعلا د خوست مبس کې 17 کلن دی یم په دا مورد چې مخته د یو انتقال و انتقال په مورد نه مثال مو سره خبرې شوې وي خو هغه کیسه مو د ابراهیم سره ختم کړې وه ابراهیم څوک ته ابراهیم کنټین ولا ده ختم کړې مې مو ورته وویل چې زه انتقال کوي که ګردیز ته وي که پرچرخي ته وي زه انتقالېږم خو زه مثال د 10,000 روپۍ مخه نه وینم وایي چې خو صحیح شوه بس له هغې نه چې مو ته روغلل وشي چې تو پیسې مثال زه درنه غواړم نو زه نه داسې نه مو د مدیر صاحب ته دا مورد خبرې کړي دي چا ته وایي چې زه پیسې درنه غواړم مو هغه ای کانتین مسؤل وې مثال تو پیسې مو چاته ور کړي دي مثال ولزار مو ته خیر ده خو زه په درویغ نشم بیا نه مدیر صاحب نه کوم اعتقاد لرم نه مدیر صاحب سره غږېدلی یم ته دا فکر وکړې تا خبره مدیر صاحب نه اوري حقیقت به وایي حقیقت یم زه مدیر صاحب نه هیڅ اعتقاد نه لرم مدیر صاحب د بندیانو سره جوړ سړی ده حقیقتي جوړ ده بندیون مې زړه بدېږي خیر زه غلط شوی یم مثال دا څه ډول غلط خبره وکړه کنه غواړم غلطۍ نه دلته باید ټولې خبرې دقیقې ووایي مخکې د خبره وکړه چې زه د کانتین قراردادي سره په 10,000 روپۍ نه مې معامله ختمه ما ورته وویل زه 10,000 مخه نه وینم چا ته دې ورکولی مو د ابراهیم سره مې ضمانت کې ویر کړلو په ضمانت کې مې ابراهیم ویر کړلو کانتین والا او ولیزار کومندان ته ولیزار کومندان د دلته مبلغ کومندان و څه روپۍ انتقال پیسې وې 10,000 روپۍ ته انتقالول نه پر پاتې کول 10,000 افغانۍ ده پاتې کولو دغه کومندان اوس دلته وظیفه لري برحاله برحال اوس بهار ده د ځای څخه تبدیل شوی نه دی که نه تبدیل نه ده ته ولې وایې چې دا ویډیو چې دا ما اشتباه کړې ده دا خو بیا ثبوت شو تبدیل نه ده که نه خو مو ابراهیم ته وویل چې زه د فیصله چې د مو کومه کړې ده تو سره دا زه نه منم لکه ګنټه مخته مو خبره وي سره وکړه 2 ګنټې په واپس زه ورغلم مو ورته وویل یعنې یو ور خو په 10,000 افغانۍ تا سره خبره شوې ده چې په 10,000 کلدارې باندې انتقال نه تا پاتې کوو پرېږدو دی که نه دا خبره شوې ده موږ کولی شو چې هغه کاس سره خبرې وکړو هغه کوم دلته مسؤل کاس چې دی هغه تا څخه چې پیسې غوښتي هغه به چېرته موږ پیدا کړو امیر صاحب هغه پیدا کولی شو موږ بسم الله الرحمن الرحیم زه جمال ولد سیدرجان د مرکز اوسېدونکی یم چې اوس فعلا په مبس کې اوسېږم 17 کاله قید لرم د قتل په جرم روغلی یم نن تقریبا 15 میاشت مخته یو نیم میاشت مخته ولیزار زه وبوسلم چې پر چرخي ته پیرادو لوګار ته ګردیز ته نو زه مجبور مکلف شولم د مونږ یې پیسو غوښتنه وکړله مقابل کې مو 10,000 روپۍ ته ومنلې چې هیڅ بله چاره یې مو نه وه ځکه دلته موږ وړه بچیون دي په مبس کې بندیون دي پاسپالو کې بندیون دي په کې سپین ګری پلور ده د دې په خاطر مو 10,000 روپۍ ورته ومنله چې کیدای شي که د ولیزار موبایل کې د پیرې نه نو هغه پیرا لوړله چې کله پیرا لوړله نو مونږ غوښتنه د ولیزار د 10,000 روپۍ وکړله چې مو د ابراهیم نه وخوستلې قرضه مې کړې ولیزار ته مې ورکړله دوستانو دغه ورور هم یوه ویډیو په سوشل میډیا کې ترسره کړې وه چې په فیسبوک کې خلکو یو بل ته سره لیږله موږ هم تر پوزې راغلو هره ورځ به خلکو ویډیوګانې را لیږلې چې خوست مبس کې کشمکش روان دی تاسو نه ورځئ دغه دی موږ اوس راغلي یو هغه کس مخې ته ولاړ یو دی څه وایي په دې مورد باندې ستړی مه شئ نوم دې راته ووایي السلام علیکم زه سید جلال د خوست ولایت متون اوسېدونکی یم چې اوس نن دا وخت زه د خوست په مبس کې بندي یم هغه ویډیو که مو څه ویلي او اوس خلکو ته وایي څومره حقیقت لري خبرې دا خو دا شی وه چې دز نه یې فیرا کړه د پکتیا
مابس ته ګردیز ته مونږ زه په خپله دلته لاس کلان بندي یم لاس کوله کېږي چې ته بندي یې جرم مې ده ښه جرمي لاس کوله څومره وخت کېږي چې دلته پروت یې 3 کوله مې کېږي بیا دلته چې هر چا دوسیې تایید وی دغو ټولو ته لکه چاسې چې شی معلومېدل چې اوس دا یو 100 روپۍ لري یو شی لري دې نه داسې خواهش شوی ده اول لکه یې مونه شوی ده مو ته وی دلته کانتین والا ابراهیم نومیږي اته وی چې داغه به ته موږ زمين ډیر کو چې توبه پتی مو ته چې مو په کومه ځکه ته مونه روپۍ غوړي وای چې ابراهیم به ته موږ زمين ډیر کو چې ته به ضرور پتی کې کپوت نه شوي ابراهیم به ته خپل پیسې در کوي مو ته وای چې خود نه خو زه دلته په دا پیسې ورکوم چې پوت شوم کابل ورته پیرانو شي بیا به سره کم کېږم وای چې عادي بیا نو خپل نصیب ده مو ته چې خو بیا زته نه تیر یم نو د فیرې څومره وخت وروسته درته راځي اندازن خو 15 یا 10 ورځې بعد دغه پیرا کې ده هر وخت 15 نه دلته نه دلته خو چې نفر کله زیات شي د 900 نفرو ته چې ورڅږي ظرفیت دي زین نه لري بیا نو یوه پیرا کې ښه یو هغه ځای ته انتقال کېږي دغه ابراهیم تا نه پیسې غوښتې کوم افسر غوښتې چا غوښتې مو ته په داسې کیسه وکړه چې ولیزار نه پرچر خوستې وه د ولیزار په نوم نور کا ولیزار ورکړی کني بل څوک نه وي بلاک امیر چې وو هغه په هغه وخت کې ولیزار وو مو نه چې دا او ته ابراهیم دا خبره زه د کوز په مبس کې بندي یم مونږ چې کله د پیرا انتقالوله مونږ ته بیا ولیزار وو مدیر صاحب هغه خپله دا خواهش وکړو څوک چې پټې کېږئ دوسیه مرته یې ټول وړي سل نفره بیا یې مونږ دا خواهش وکړو وایي چې څوک چې پیسې پرې کوئ په پیسو باندې زه پټې کولی شم مونږ په دا فکر وکړو چې دا خو ټوکې درویغ کې که نه واسطه مدیر صاحب ورکوش و سارا په مبس کې بشید رئیس خان مې کې دا غوې سره و دا خبرې وکړې چې تاسې که روپۍ ورکوئ بیا زه پټې کوم مونږ داسې وي چې بیچاره خلک یو بندون نو داسې کیسه وه چې نو زه هېڅ غم نه لرم چې موږ ته یا ګردیز ته یا لوګر ته یا پلچرخي ته وشي دا مې ښه وګڼله چې زه دلته 10,000 روپۍ ورکړم چې پوه شم میمونه مدیر صاحب 10,000 روپۍ واخیستې بس په دا وجه زه کړم کني مو نو معاملې کې لیکلی وو زه یې وبسلم چې کله ولیدار ته وویل چې واخه دې که روپۍ ورکوې کني وریدې نو مو 10,000 روپۍ ورکړې زه یې پیرې نه وبسلم دوستانو د هغه ورور سره اوس په څنګ کې ولاړ یو چې په همدغه یونیفورم همدغه لباس دغه سیر جمپر یې چې اغوستی دی د دغې نه وروسته به تاسو یوه بله ویډیو هم راسره واورئ او اوس د ده خبرې اورو سړی مشي خپل نوم دې هم راته ووایه مننه ورزه قاضي جان د خوست ولایت د لټکو اوسېدونکی یم فلحال د خوست مبس په دلته اوسېږو دلته بندي یو بس اوسېږي همدلته یې دلته یو فلحال هغه مخکې ویډیو مو دې نه وروسته به یې لیدونکي راسره وګوري او واوري دا خبرې هغه مو په څه اساس کړې ده هغه مو په دا اساس کړی دو چې مو یو ټي وي وخواسته و دلته خپل ستیری دی پاره چې سړی خپل ساعته تیر وي بیا هغه ټي وي مې چې کله وروړلو بیا هغه د شمسي و خو د شمسي نه به چې کله برق زیات شو بیا به نه غږېدو نو بیا مو خونې ته لګلو چې کله مې خونې ته لګلو بیا داسې کې یو نفر د پا مې خارڅ کړلو څوک دی نفر ولیزار په نومانې هغې ته ووایي چې د ټي وي مې پانې خارڅ کړلو چې پا مې خارڅ کړلو وایي چې زه جمعه بعد روپۍ دیر کوم ولیزار څوک دی څه وظیفه لري دلته ولیزار دلته سي منصب ده خو افسر ده مخکې دلته بلاغ کې مسؤل و بیا چې ټي وي مې ورکړلو وایي چې جمعه بعد روپۍ دیر کوم نو جمعه ووتله 2 جمعې ووتې 3 جمعې ووتلې مو ورته ووایي چې روپۍ د جوبه نه غر وخوستلو کاغذ قاضي جان ولدي غزیمیر جان ولدیت بسم الله جان مو ورته ووایي چې وایي چې مقصد په د انتقال کېدو نه ما کېده په د انتقال کېدو نوم کېده نو بس بیا مو ورته ووایي چې خو څه مشکل نشته الله د خیر کړي په هغه انتقال کې ستا نوم دی چې د مبس نه د بل مبس ته انتقالوي تا ته بیا کورنۍ نشي دا تللی که نه تاسو ځکه دغه خبرې چا سره کوئ چې ګردیز ته انتقال کول نو مو ووایي چې خو څه صحیح دو مقصد ټي وي د نه وي خو چې زه دلته خپل ځینې موجود وم ویلې چې زه کور سرپرست نه لرم بل مو ورونه مو مور پلوره ټول په خارج کې دي دلته زه ملاقات څوک نه لرم
نو هغې په اساس نه مو خبره وې پرېښوله تلویزیون په اساس چې هغه دوی ته ورکړ پوتې شو تلویزیون دې چاته ورکړې کس ته ور پرېښود که نه یې په اساس نه ته پاتې شوې دا نه یې په که چېرته تلویزیون نه وای ورکړی ته تبدیلي دی دا یو څه رشوت و نو نوره والا خدای علم ده چې دی به کوم هغه وي ولیزار په نوم یو کس چې د مبس خپله ولیزار ته په خپل لاس ورکړ ولیزار ته مې خپله ښه صحیح ده لیست ته مې غیر راواخیستو لیست یې هغې ته راته وښایست ښه صحیح ده نو ډېره زیاته مننه چې موږ سره خبرې وکړې دوستانو د هغه ورور خبرې وې چې تاسو راسره واورېدې دې نه وروسته د بل کلیپ هم ننداره کوي دی څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه خوست مبس کې فلحال موجود یم خوست مبس کې بندي یم د میاشت مخته تخمینا کم زیاته انتقال و ګردیز لوګار چې کله دا انتقال و بیا مو ته جدول راستې کړله شولو د ولیزار د طرف نه چې هغه د مدیر خاص نه سړی ده د هغې د پورې مقرر کړی و مو ته جدول راستې کړلو چې په دا کتاب کې خو مقصد یې مو سره کومې روپۍ شوې نه ویلې چې موږ دومره وسیل نه یو خو مو ته ورور هغه وخوسته و ټي وي وخوسته و سکرین وخوسته و په 13600 روپۍ وخوسته و چې هغه په پیسو په مقابل کې دته مو ټي وي ورکړو د هغې ټي وي په هغه کې زه د انتقال نه پاتې شوم مو نه ټي وي وخوسته انتقال کې ټي وي سکرین یې نه وخوستلو سکرین یې ویړلو نه پوهېږم چې د مدیر دفتر کې ولېږولو کیدای شي مدیر دفتر کې ځکه وي چې بل بله خصي نه حتما به ورته موجود وي که تاسې بیا کسی کتای شئ چې وایي دوستانو دا هغه کس دی هغه دکاندار دی چې دلته دکان هم لري او ځینې شیان چې دي مثلا هغه خلکو په وینا باندې چې دی د کومې کسانو سره شریک دی په دې پیسو کې یا په نورو شیانو کې همدا اوس د ده څخه دغه پوښتنې کوو چې آیا دا څومره حقیقت لري او دا یوه ویډیو کړې ده که نه هغه ویډیو به تاسو د ده خبرې نه وروسته هم راسره وګورئ نو مهرباني خپل نوم دی والا ورته ووایاست زه ابراهیم یم ښه ابراهیم دغسې کې د کون لرئ دغه خلک دغه ادعا کوي چې دا مثلا موږ نه پیسې اخیستې څه ډول خبرې وي ته ووایه د خپلې ویډیو دی مو خو چا نه پیسې نه دی وخواستي مو چا نه پیسې نه دی وخواستي خو زه دکاندار یم چې مو ته څوک وایي چې دا ایمو پیسې دي د دې سړي ته یې ورکړه زه یې ورکوم هر چا روپۍ ویډیو چې څومره مو کړي دو ټول حقیقت څه کې حقیقت دي تونه څه چې دي حقیقت دی په هغه د په کوم اساس نه وکړه دغه کوم قرارداد چې وته کوم قرارداد چې و مخکې که اوس خو قرارداد مه نه ده کړه نه تیر کول مو کړه ده تیر کول مو ته قرارداد په دا خاطر وکړو چې استخبارات او کشف مثال د اداري مسؤلین چې ول په شمول د مدیر د مابس خپله ویډیو څه ډول اګاهي کوي دغه نور څه دې که ویلي دي چې څو لیدونکو ته وایي چې لیدونکي وګوري نه مخکې ته خپله خبرې په وکړه لکه څرنګه چې تا په ویډیو کې ویلي دي چې ما قرارداد ونیوه هغې نه وروسته زه د کوم چا لخوا تهدید دی چې موږ ته باید 9 لک افغانۍ چا درته وي زه داسې وه چې کله دغه موږ نوی مدیر صاحب راغلو کله نوی مدیر صاحب موږ راغلو زه ډېر تهدیدېدم دومره په تکلیف شوم چې هره ورځ به مو ته یو کاسر لګلو چې د کنټینو قراردادونه نورو خلکو ته ورکوو خو اخري زه دومره مجبور شوم چې مدیر صاحب څه درته وایي قراردادونه چې مثلا تا ته دلوم یا پیسې راکړه یا چشته یا پیسې راکړه پیسې دا خبره نه درکړي پیسو خبره نه درکړي چې وایي چې مثال د قراردادونه زه دنه ختموم بل چاته یې ورکوم څه وره تا پوښتنه در وکړه چې ولې خو دا خبرې مو کړې چې ویلې نه مواد مخدر شته نه مې خرڅ کړي دي او نه په دغه مکمل مبس کې کوم ثبوت نشته نه مې کوم جګ شای خرڅ کړی ده ای بازار چې سره کانته ریټ د په هغه بازار ریټ نه زه دلته په مبس کې خرڅوم اوس خبره مو داسې کور نه ده کړه ویلې نه نسای خو داسې یو پلان ورته جوړ کړو چې مو نه هغې په برا کې چې مثال د پلان چا درته پلان مدیر صاحب او امیر د صنعتي امیر چې کوم مسؤل دی هغې صنعتي ده دغه یو پلان ورته جوړ کړو چې مو ته اخري ووایي چې ته به موږ ته 1.5 لک افغانۍ ورکړې چا درته ووایي دغه خبره چا کومه خبره 1.5 لک افغانۍ دا مدیر صاحب
مدیر صاحب په خپله در مدیر صاحب وویل چې 1.5 لاک افغانۍ ورکړئ چې 1.5 لاک افغانۍ مې ورکړئ هغه حال شو دا د پیسې ورکړې مدیر صاحب مدیر صاحب په لوس مې ورکړي ایمان نوم ابراهیم د پلور نوم محمد طاهر نیکه نوم عبدالرحیم زه د خوست ولایت د مابس د کانټین قراردادي یم کله چې دلته په کانټینو کې مواد مخدر خرڅېدل د واق مدیر ماته د کانټینونه راوړل او ورسره ټولې ادارې په مشوره د کشف او استخباراتو امنیت د کانټینونه ماته تسلیم کړه وخت تېرېدو چې دغه مدیر سلیم محمد دې غزیدی بدل شو کله چې بدل شو دې په ځینې محمد اسماعیل رسولی خوست مابس ته راغله مدیر په حیث اینا بعده چې تقریبا داسې لاس ورځې وتې د مدیر صاحب ماته لیارې جوړې کړې چې دغه کانټینونه چې دي دا موږ بل چاته ورکوو ته کوم هغه کې یوه طریقه یې ماته جوړوله د هغه په کې چې پیسې نه وخلي د قراردادو په باره کې او ډېر رقم طریقې ورته جوړې کړې چې مونه پیسې وخلي او آخر زه مجبور شوم چې مو ورته وویل چې مدیر صاحب مو نقصانونه کړي دي کانټین مې روپۍ لوړې دي مو 2 میاشتې نه کېږي چې کانټین مې چلوله ده ته مونه د کانټین نه ما وخله خو یوه په بله بنانې ورته وویل چې مونې فشار دی پوسه نه پوسه ریاست نه مونې فشار ده پیسې غواړي او زه مجبور یم چې د کانټین نه بل چا ته ورکړم هغې نه پیسې ورته وخلم پوس خلکو ته یې ورکړم اینا بعد ما ورته وویل چې مثال څومره روپۍ لګېږي دی وویل چې 1.5 لاک افغانۍ چې وروږي 1.5 لاک افغانۍ مو په بازار کې قرضه ورته وکړه ته مې پیدا کړې اینا بعد هره میاشت وویل چې 1 لاک روپۍ به ته نور مو تارو کوي او هره میاشت زه درته 1 لاک روپۍ ورکوم تقریبا مو 11 لاک روپۍ ته وصول کوي باقی چې هغه شي دفتر کې انرژي ارجاګي کا کرتن دا غوي دار را او کچې دا کورونه ونه کم بیا وځه چې حساب ته جوړاږي چې دا قراردادونه پیسې ته ورکو او موږ دلته نقصان کړه دا اوس پر ابو منې 13 لاک روپۍ خپل قرضه پته ده سره مثال داسې یو نیم د سره خپل شخصي خلک چې دي دغه اروشي سامانونه مې دغسې وي پلایا هر مشکل چې وي ماته دا جوړوي دوستانو هغه چاته راغلو هغه چې د خوست مابس کوم بندیانو ویډیوګانې کړي دي هغه څوک چې وایي چې موږ نه پیسې اخیستل شوي دي هغه څوک چې د دوی یادونه کوي چې د مابس د مدیر خاص دلته راغلی دی هغې ولیزار سره مخامخ ناست یو مخکې بندیانو هم په خبرو کې یادونه وکړه همدا اوس راسره دی ولیزار تاسو ته خپرونه کې هر کله وایم ستړی مه شئ خیر راغلی شئ هر کله راشئ ډېره زیاته مننه دغه خلکو خبره ما اورېدلې وي دغه د مابس کوم مسؤل کسان دلته بندیان چې یا د پیسې تاسو اخیست داسې دی چې دا خو بندیان دي په هره طریقه باندې یو کس تورن کولی شي دلته داسې خلک شته دی چې اوس ورته وایي چې په مواد مخدر باندې اخته یي هغه د مواد مخدر نه بچ کوو مونږه هم دسیسه درته جوړوي چې نور څه کارونه کوم دسیسه درته جوړوي د بلاک محصول ته وې که نه بلاک محصول زه وم د ټلیفون چا داخل ته یې وړو په کوم وخت کې ټلیفون د دغه کس څخه چې ویډیو کوي بیا سوشل فیسبوک میډیا ته راوځي دغه ویډیو چې مخکې دغه وخت کې زه مسؤل نه وم کوم وخت کې ته مسؤل یې زما تقریبا دا 3 میاشتې کېږي چې زه د دې ځای نه بدل شوی یم 3 میاشتې کېږي چېرته بدل شوی زه کراول ته لاړم دا خو په 15 ورځو کې 20 ورځو کې میاشت کې دا پرسونل تبدیلیږي او را تبدیلیږي زه کراول ته لاړم کراول کې مې یو میاشت تېره کړه کراول هلته هغه بندیان چې وایي چې موږ نه ګلزار پیسې اخیستې څه وي پیسې اسناد یې وښیي څه ډول اسناد دغه ویډیوګانې چې کړي دغه کې څه وایي تاسو
دا ویډیوګانې اوس راشه چې زه درته دومره ویډیوګانې درته وکړم چې پلانکي باندې پیسې خو چې اسناد ولري چې تا ته ما پیسې درکړي دي زه مجرم یم. آیا دا پیسې اوس تاسو نه دي اخیستې؟ نه پیسې په دې شو کې مونږ هېڅ نه لاس لرو او نه چا نه اخیستې دي ځکه چې دلته په هر بندي چې وګورې 2000 روپۍ مو سره نه وي. یو بندي داسې وایي چې مثلا زه تبدیلېدم پکتیا زندان ته دې په خاطر چې زه بېوزله یم څه نه لرم که نه دا دا خبره کوي وایي ما خپل تلویزیون دلته راوړی او تلویزیون کې به مو چې کتل وایي ده ته مې ورکړه چې دا واخله خیر دی چې زه تبدیل نه شم دومره په بیچاره خوله وایي او ویډیو هم شته. تلویزیون زه د دې تلویزیون موضوع نه اول خبر نه وم چې بیا خبر شولم معاون تلویزیون د معاون صاحب سره دی اخته ورکړی دی. زه د تلویزیون راشه چا وروړ مامې صاحب درته نه وروړ؟ ته مسؤل وي څوک د کانتین ته څوک ورځي دوکانه شیان څوک کانتین نه خو هر بندي ورځي سامان داسې وایي دغه کوم مسؤل کار سالته بندي چې دا خبره کوي چې مثلا دی به راتلل مفته کله ځي به یې شیان اخیستل دا څومره حقیقت لري؟ نو شیان به یې وخوړل نور به یې پیسې نه راکولې. دغه اوس کتابچه وګوره زما د کانتین نه چې ما سامان اخیستی دی 1200 روپۍ 1300 روپۍ زه قرضدار یم. هغه ویډیو کې څه وایي دوکاندار چې ویډیو کړې ده؟ دوکاندار ثبوت دی کې دغه دوکاندار لیست راواخله ما پسې لیکلي دي چې ما چې شی ترې اخیستی دی چې ما ورته ویل چې زه پیسې تا ته درکوم ما پسې لیکلي دي هغلته تاسو کتابچه وګورئ د قرضدارۍ کتابچه وګورئ چې 1200 روپۍ زه قرضدار یم د دوکاندار نه. ښه ته قرضدار یې د دوکاندار څخه؟ ښه مثلا دغه بلې خواته مو دغه کوم قومندان صاحب مو چې خبرې کوي وایي دوی د مابس مدیر سره یو ځای راغلي دوی کسان دي. زه تقریبا مدیر صاحب دغه شپږ اووه میاشتې به کېږي چې مدیر صاحب راغلی دی او زما تقریبا 2.5 کاله دلته کېږي. 2.5 کاله کېږي؟ 2.5 کاله کېږي. ښه ته تر اوسه پورې اوس دا خبره کوې چې تر اوسه پورې تا 1 روپۍ هم نه ده اخیستلې په دې کارو کې؟ نه چې په ما باندې ثبوت شلي. دلته ګلزاره وروره تا خپله سوال دې مو کړ جواب دې مو کړ هغې بندي په ویډیو کلیپ کې ویلي دي چې زما تلویزیون دته ورکړ هغه ځای کې زه موجود وم چې هغې نه مو کلیپ اخیسته تا په خپله و چې هو تلویزیون هغه خو ما ونه دی وړی معاون صاحب کوټه کې دی دا اوس تا په خپله یادوري وکړه چې هو تلویزیون یې ما ته نه دی راکړی خو معاون صاحب ته یې ورکړی دی ته په دې خو لږ رڼا واچوه چې اوس یې تا ته درکړی دی که هغې معاون ته یې ورکړی دی او تا څنګه لیدلی چې د تلویزیون یې چا ته ورکړی او بندي چې مخکې خبره کې یادونه کوله؟ تلویزیون نه زه داسې خبر شوم چې دا تلویزیون معاون صاحب اتاق ته غوښتی دی او نور د تلویزیون موضوع نه زه نه یم خبر چې ما ته نه راکړی دی لاس په لاس او نه ما معاون صاحب ته وروړی دی. تلویزیون د معاون صاحب سره دی چې هر طریقه باندې وروړی معاون صاحب سره ته شاته مسؤل وي بې څنګه درنه وړي تا ته مسؤلیت نه لرې په دلته خو داسې دی چې تلویزیون راوړي چې دا مې واخیستلو بیا یې وباسي چې دا خرابه دی کانتین والا ته یې ورکړي دا ټوله کانتین والا ورته وړي راوړي. دغه نومونه تا څنګه پیدا کول چې دغه نومونه د کوم ځای نه پیدا کول چې دوی ته یې وروړی هلته تاسو به د نومونه وروړل چې مثلا لکه څه رقم نومونه دوی یادونه کوي چې مثلا دلته چې کسان زیاتېږي په دای موږ ځای کې بیا نومونه لیکل کېږي چې پلانی بیا موږ ته راوړي دغه نومونه چې دلته یې راوړي راته ووایي چې تاسو موږ هغه ځای ته تبدیلوو که یې چېرته تبدیل نه شي او بیا موږ ته یې پیسې راکړه موږ دوی ته پیسې ورکړو دا خو داسې خبره ده چې دا محرم اسناد دي. د محرم اسناد دا محرم اسناد دي دا مونږ ته چې کله دغسې وظیفه مونږ ته پیداویږي داسې وظیفه ماښام نه مونږ تر هغه پورې نه یو خبر چې تر څو پورې مونږ ته ولچک او زولاني راوړي چې تاسو ودرېږئ چې مونږ نفر وباسو تر هغه نه مخکې څوک نه خبرېږي دا محرم بندیان بیا ولې وایي چې موږ ته به یې نومونه راوړل موږ مجبور وو چې دې په خاطر باندې چې پکتیا ته لاړ نه شو دلته پاتې شو ځکه چې خپلوان بندیان خو بار څه وایي کني دغلته کشف د استخبارات امنیت دی دغه ټول کمیسیون دی دلته مونږ ډېر عسکر خلک یو مونږ ډېر په ټیټه سویه خلک یو په دې اداره کې زمونږ نه پورته خلک دي هغه اسناد چاته نشي ورکولی او نه اسناد مونږ ته په لاس راځي. دلته ګلزار امیر صاحب ګلزار وایي چې کاسې لاندې نو کاسه شته هغه ځای کې چې کمره چالان وه کمره نه وه چالان هغې ځوان سره ولاړ چې ما د ویډیو په اړه پوښتنه ترې کوله هغې درته وویلې چې تا د توکاډې نه هغه لیست راواخیسته چې موږ نومونه پکې کېو تا وویل چې هو خو ما راواخیسته تا ورته وویل راواخیسته خو تلویزیون خو ما نه دی درنه وړی هغه خو معاون ته ورکړی نه لیست ګوره دا لیست چې دی زما کار نه دی چې زه چاته لیست راواخلم زه
د څو بندیانو د محافظت دپاره هلته یم مونږ باندې په مخابره کې غږ وکړي چې پلانکی راوباسه دا دی دا راغی چې بیرته دا خلکو غږ وکړو چې پلانکی مونږ نه ایستلو زمونږ نه لیست سره کار شته دی نه جدول سره کار شته دی دغه اداري کارونه چې دي دلته پاس په مدیریت کې په کشف او استخبارات او معاونیت او په ټولي کې دي دا زموږ پورې اړه نه لري چې د چا لیست مونږ راواخلو صحیح نو قضاوت په خلکو ته پرېږدو ډېره زیاته مننه خیر ستاسو ډېره زیاته مننه دوستانو لکه څه ډول چې تاسو خپرونه راسره تعقیب کړه او راسره ګورئ دغه خبرې مو ټولې د قمندان د ټولي مخې ته هم راوړې د نجیب مخې ته خو بلکې چې د همدغې کمرې څخه دغه خپرونه ما کله کفي کوله نو کاپي پرې روانه وه کمپیوټر ته نو ما چې کله کمره راکش کړه په نافهمۍ کې هغه د ځینې خبرې یو څه ماتې کیږي نو زموږ د تخنیکرانو پوره هڅه وکړه چې دغه ټولې خبرې راټولې کړي سره جمع یې کړي خو ځینې خبرې یو څه مشکل یا ستونزه پیدا کړه موږ بیا هڅه وکړه بار بار ریکوري مو په کمرې باندې وکړه نو د قمندان د ټولۍ نجیب خبرې تاسو راسره واورئ دغه خبرې مو دوستانو لکه څه ډول چې تاسو خپرونه راسره تعقیبوئ موږ هم راغلو د دغې ځای قمندان مخې ته مو دا خبرې کېښودې چې څرمن نجیب الله نوري چې موږ سره همدا اوس راسره ناست دی دغه ټول مسایل په ده باندې زیات راڅرخي پیسې لري یا واسطه لري ستاسو سره ارتباط لري هغې ته پلان جوړ کړی دی استخبارات په جریان کې دي امنیت په جریان کې دي ما بس چې ما پلان جوړ کړی دی دا ما پلان خونسا کړی دی نو داسې ویل کېږي قمندان صاحب چې د بندیانو کسان دوی پرېږدي بل ځای ته ځي نه دا خبره حقیقت نه لري دا اجازه ورکول کېږي کله کله شپه هم کور ته یوسي ازادي ورته میلاو ده نه دا خبره حقیقت نه لري تر څومره بریده خلکو تاییدوئ تاسو چې دوی مثلا وایي چې د یو څو پیسې په مقابل کې د پامې دو اشرف خاني ته انتقالوم مریض د حق حقوق مال لري نه لري خالتي خلک خبرې کوي په دې نه بلکې ما مسؤلیت موږ یو مکتوب هم ولیدو خالتي بندیان دي زه دومره دوستان باید د تلویزیون په سکرین باندې هم دا اوس سره وګورئ موږ ویډیو لرو بالکل مریض اشرف خاني ته ورم اشرف خاني نه بیرته ورم دا حقیقت نه لري چې بندي ته یا په کورې ګرځي په کلي ګرځي هیڅ امکان نه لري که چېرته موږ یو مکتوب امضا کړی دی په خپله بالکل چې اسناد ولرئ مکتوب یې زه بیا ملامت ځکه چې زه خپله کله خو تا ته داسې څه راغلي هم نه دي امضا کړي خو نه دي چې مثلا اوسه پورې تا نه هېڅوک نه دی تللی درته چې دلته قمندان زه نه یم که ما فرصت کې په څو یا رخصت وم یا کوم درس سیمینار ته لاړ شوی یم دی کوم کار اجرا ښه ته هېڅ بیخي دې نه هېڅ خبر نه یې چې دغه څوک نه دې ما کې وم د بندیانو دا باندې چې د کوم ابراهیم په نومه سر محمد هغې د ټولو د کشفي او امنیتي ارګانو په هغه نه په دا پلان لرلو د هر کله چې د کنټین قرارداد د کړلو چې زه باید دلته یو کومه ټولنه د خدمت کې کوم د غریبانو ته خدمت کې ټولنه په نظر کې وه بیا پخوانه د ابراهیم دلته مشکل جوړ شوی و زه چې راغلم خپله منه خو مدیر صاحب مې په تکلیفوي مشکل راته رسوي چې د لزوم دید نه پخوا خانې د کنټین واخیستو ابراهیم ته وخت کې چې د 1.5 لاک افغانۍ دی ښایي په درس کې وم چې کله خو بالاخره درس جوړ شوی و چې هر نمونه درس جوړ شوی هم پسخت کوم بل چاته یې په قرارداد ویر کوم ما نه د پیسو ته خاطر زه چون زه خپله مدیر صاحب ته ورغلم چې مدیر صاحب ښه سړی کوم داسې نوکسات نشته کې د مواد مخدرو د غیر قانوني کړنو سلب تاسو نه ډېره زیاته مننه دوستانو ملتیا مې کوئ موږ درنو دوستانو دغه ټول مشکلات مو راټول کړل د خوست مابز سمنوال سردار محمد اسماعیل رسولي مخې ته مې کېښودل چې یوې خواته د قمندان د ټولۍ دا وایي چې زه بې صلاحیته یم هېڅ واک یې نه دی راکړی دلته ماته
زه چې څوک بدل کم یوې خواته بلې خواته تبدیلي وکړم ما پسې ټلیفون راکوي چې ما یې تبدیلوه یو کس چې دوی مخکې تاسو هم خبرې را سره واورېدې د سره مو خبرې وکړې هلته په بلاک کې د مسؤل په حیث باندې خبره و د ده په وینا باندې چې دا کس هم د ده دی او دی ورسره جوړ دی یا په پیسو اخیستنو کې یا په څه کې د بندیانو خبرې مو مخکې هم را سره واورېدې مدیر صاحب مخته راغلی مدیر صاحب تاسو ته خپرونه کړکلی وایم السلام علیکم صاحب ښه شو چې په خیر راغلی چې دا دغسې موضوعات دي چې تاسو راشئ زه په دې باندې ډېر خوشحالېږم زما هڅې هم دا دی چې میډیا باید هر وخت راشي دغه مشکلات د بندیانو د خلکو باید واوري ډېره زیاته مننه مدیر صاحب اول به دغه قمندان صاحب په مورد باندې وپوښتم د نه وروسته به دغه نور مشکلات هم در سره شریک کړم دوی یادونه کوي چې زه دومره بې صلاحیته کړی یم چې زما په ننه ویډیوګانې کېږي په بلاکو کې او دا ویډیوګانې فیسبوک کې سوشل میډیا کې ځي او ما ته هېڅ صلاحیت نه دی راکړی دا په څه معنا تاسو دومره بې صلاحیته کړی ګمانان یې ټولی بسم الله الرحمن الرحیم ګمانان ټولی نه چا بې صلاحیته کړی نو چا ورته داسې خبره کړې هر کار چې کوي په مشوره باندې دلته راځي جدولونه کې جوړ کړي د پیرې د ګزمې د ټاورونو تغییر تبدیل دغه د ټول اولي دغلته امضا کوي را باندې دغلته امضا کوي زه ورته سند ورکوم چې دغه ځکې راوړه امضا یې کوم نو وخت چې بې صلاحیته څنګه بې صلاحیته څه معنا ورکوي بې صلاحیته که دا وایي چې بې صلاحیته کړی یم خو دا د یو اسناد را مخې دغه بې صلاحیت وایي زه یو ځای کې چې کوم کس تبدیل کوم دی ما ته ټلیفون هم کوي چې دا کس د ځای نه ما تبدیلوه نه دا خبره ټوکلي غلط دی دا بیخي ردوم دا خبره قابل اعتبار نه دی دا خبره زه قمندان ټولی مې یو داسې کړی دی چې دا ټاورو کې ګروپونه ټول سوځېدلي سیمه خاردار هغه شاته چې پرېوتي هغه ټول په ځمکه و دغه زما لاسونو ته ګورې سیمه خاردار ما په خپل لاس باندې منحیز مدیر محبس په خپل لاس باندې ما کش کړی خلکو پسې په خپله ګرځېدم چې ما ته سیمه خاردار راوړئ نه هغه وګورئ که تاسو نه منئ دا هغه ځای کې چې کورونه دي کورونه والان تپوس وکړه چې راغی ما ته ګرمي کې راته ویلی چې اوبه درته راوړم چې یې در راوړي مدیر صاحب ما نه کورم ودان دغه زما کار زما وظیفه ده خیر دا شی تېروم نو زه څه کاره چې دغه کومه که دا په خپله ځان شاته وباسي دغه موضوع نه چې زه سلب صلاحیت یم یو نمونه مثال به درکړم په قار شوی به یم پې ځکه په قار شوی یم تاسو مو ځای دغه ښه ټایم دی به جنریټر ولګېږي ګروپونه وګورئ ټول ټاورونو کې ګروپونه سوځېدلي منحیز قمندان ټولی دې څه کړي ګروپونه جوړ کړي نه هغه ورځ مو ورته ویل مال ورشه مال سودا پروجیکټور راوړه د ټاور باندې ولګوه او زه ښه نه دی دغه رڼایي اجرات یې کړی که اجرات یې کړي دغه تاسو میډیا صحیح یو ځل نه لس ځلې مې دې ته ویلی لاړ شئ ویې ګورئ که دې ما ته کوم پیشنهاد راوړي چې ګروپ راته واخله که چېرې دې ما ته ویلی چې دغه شی مو واخیسته صحیح ده لس ځله مې ډېر ویلی ورو لوجستیک موجود دی ګروپونه واخله فشابه دغه شاته ځای مې په خپل لاس باندې هغه ونیوالي دیوال ته نږدې دې ته یو ځل نه څو ځلې مې ورته ویل چې دا ونې هاخوا چې دیوال سره نږدې دی او راشئ ویې ګورئ زه هر خبره چې کوم په اسنادو کوم اثباتوم یې ته دا ښه ټایم دی تاسو اوس ګروپونه وګورئ چې یو ټاور کې ګروپ نشته پروجیکټور یې خارجیانو ورکړي هغه ګروپ یې سوځېدلی دې ته مې ورته ورشه ورور دغه مستریان سره وغږېږي دغه شی جوړېږي نن ځم سبا ځم لا نه ده خیر دا راځم زه دا بعض چالشونه تاسو ته ووایم قراول کې تاسو وګورئ دغه ګروپونه مې دې ځای نه خلاص کړي دغه دا سولري ګروپونه ما خلاص کړي سر د خپل پرسونل مې پای ته ختلی هغه تقریبا هغه مول نه دی خو ته وګوري سلو 15 ګروپونه موږ لګولي bale دا خو زما وظیفه نه ده کنه خو زه په خپل وبسې ګرځم ولی سلب صلاحیت څنګه سلب صلاحیت که ته ځان ته په خپل دا بانه جوړې چې سلب صلاحیت ما اکار د خپل رینجر ګرځي 15 کسه باډي ګارډان ګرځي وخت نا وخت زی سلب صلاحیت خو دې ته وایي چې نیوال باډي ګارډ مګر ځاو رینجر مګر ځاو مزه وخت نا وخت کوړه زی بدون د اجازه نه بدون د جانې زی 15 کسه باډي ګارډان د سری رینجر د سری کته پورته ګرځي پیکا لګي خپل ګاډي کې نه لګي خپل ګاډي کې دوه شیزونه تجهیزات هم لګي څنګه سلب صلاحیت چې د دولت رینجر ته ګرځي دا 15 کسه باډي ګارډان ځان سره ګرځي دا د سلب صلاحیت نه ویل کیږي منهج یو نظامی یو بل چاته وي چې څوک وایي سلب صلاحیت مو 15 کسه باډي ګارډان سره رینجر تیل مصرفو مار سکوم وخت نه وخت کوړه زم د سلب صلاحیت ما دې ته خو نه وایي سلب صلاحیت اوس بقینات کو هم دا تاسو بدنن دا شی بچ کوي او بغیر دا غینه تاسو نشئ دا ځما ټاور بچ کوي چې ګروپونه وګورئ چې ګروپونه څنګه دي لکه دای چې یادونه کوي موږ ورته و چې یو کاست مثلا بنديان وایي چې موږ صفای پیسې اخیستې دای په دې باندې وایي چې دغه کسان دلته مدیر صاحب ګمارلي دي
ولیزار په نوم کوم کس چې دی وایي د مدیر صاحب دلته راوستلی دی او تقریبا یو دکاندار چې وایي چې ما مدیر صاحب ته 1.5 لک افغانۍ ورکړي دي آیا دغه خبرې تاسو تر کومه بریده پورې تاییدوئ؟ دس دی هر خبره سړی په هغه وخت کې تاییدوي چې کوم اسناد ولري کوم ثبوت ولري دا که داسې زه اوس په تا باندې اشنا صاحب دعوه کوم چې تا ته مې 2 لک روپۍ درکړي میډیا ته مې چې اشنا صاحب رانه 2 لک روپۍ واخیستې تاسو به یو شی غواړئ چې راکړه اسناد راکړه ورور 2 لک یې درکړي یو څه کې امضا کړي څه شي کې درکړي همداسې دی که نه دی اوس په تا باندې زه یې دعوه کوم خلک به یې مني خو هماغه خبره ده وایي ښه مه کوه بد نشته زه په اخلاص باندې دلته راغلی یم په اخلاص باندې مې کار کړی هلې ځلې مې ډېر زیاتې کړي یعنې هر چاته ورغلی ولې مدیر صاحب تا سره دوی جوړ نه شول دغه ویډیوګانې راووتې تا خلاف شول دا ولې شول درته چې وایي چې ما ښه کړي دغه سوال پیدا زما اصلا مطلب همدغه خبره چې تاسو دغه سوال رانه وکړئ چې دا ولې داسې شول زه چې نوی رالم هماغه ریاست مابوسینو کې بلځي کې ټولو کې دغه ته رالم ګردیز ته دلته ما ته ویل انډیوال ته ډېر ښه ځای کې تعین شوی مال کوم ځای کې وایي ساقي خانې کې تعین شوی مال ساقي خانې څنګه وایي دا 400 پوډر ځای دی ما مال ته قسم وخوړل چې دا ورک نه کم دا شی د ایز نه دا مرداره پدیده د ایز نه ورک نه کم ولاکه پرېږدم دغلته چې رالم نظام مو ودرو نظام په سر کې دا ټول خلک شهیدان دي دا څه چې مقامات په ورځ باندې زما د معرفي شد په ورځ باندې راغلي ټول د دې خبرې شهیدان دي چې ما ویل چې دغه ساقي خانه چې دا نوم لري دا د خوست ماباز دغه پدیده زه ورکوم چې هر څوک یې په هر څه وی نه پرېږدم قومندان صاحب مو هم ستاینه کوي په دې خبره کې دغه پسې را پاڅېدم دغه موضوع پسې چې دغه شی ورکوم دغه شي پسې نشهیي مواد پسې راغستی یم تاسو ته به زه دوسیې وښیم چې څوک م نیولي دوسیې مو ته جوړ کړي رسما هم دغه ته معرفي کړی څارنوالی ته او بغیر د هغې نه چې نور کسان پکې لاس لري چې زموږ خپله د همدې ځای د پرسونل دي او که نه دي که هر څوک دی چې ما ته اخطارونه م راکړي نوم مې تا درکړی یاداشت مې درکړی ګزارش مې درکړی چې ټول خلکو هغه تایید کړی کشفي ارګانونه تایید کړي قومندانان د بلوک تایید کړي یعنې څه چې افسران د دې مابز دي ټول تایید کړی چې دغه سړی مدیر صاحب ته اخطار ورکوي چې مدیر وهم زه څوک اخطار درکوي خو تا سره یاداشت مې درکړی گزارش مې درکړی گزارش مې درکړی چې ټولو تایید کړی چې دغه ما وهي چې ما وهي نو ما پسې ویډیو نه جوړوي چې ما وهي ما پسې ویډیو نه جوړوي سل په سلو کې را پسې ویډیو جوړوي دغه ویډیو چې کېږي دلته د ټلیفون چا راوړی و ښه خبره ده کوم پرسونل ټول د قومندان ټولي پرسونل دی چې تلاشي کېږي تلاشي پرسونل باید سربازان هغې لخوا سوقېږي تلاشي دقیقا نه کوي تلاشي خپل تلاشي دقیق وکړي یو که تلاشي دقیق نه کوي کشف شته زموږ استخبارات زموږ شته امنیت زموږ شته دا څه کوي چې لکه ته پورته کېږي ولې خپل اجرات نه کوي ولې خپل دستاور نه کوي چې دغه زموږ دستاور دا چې د اجرات نه دی کړی مدیر صاحب د په اړه تا کوم اجرات کړي دي نه چا په د کوم قومندان په مورد مو څه کړي مسؤلیت ده د دې پاک له ما گزارش ورکړی د دې قومندان پاک له ما یو گزارش جوړ کړی چې گزارش ما اته والی صاحب پر ما ورسوه گزارش قومندان صاحب د امنیت ته مو ورکړی څارنوالي ته مو ورکړی ټول ته مو ورکړی په عوض د دې چې دغه گزارش ما جوړ کړی چې ټول خلکو تایید کړی یوازې ما نه ټول ما بس دا موضوع تایید کړی ټول ارګانونو کشف او استخبارات ټول تایید کړی په عوض د دې چې هغې باندې خلک کار وکړي خلک ما پسې پاڅېدو ما ته چې ته خراب کار کوې هغه یو ګپ د بکینو دا فلمونه هم ډېر کته دا فلمونو کې دا کوم یو چې ښه کار کوي نو د هغې پسې باندې مافیا چې پاسېږي ما څوک چې ښه کار کوي هغه خرابوي هغې پسې پروپاګنډې او خبرې او بل دا ښه کارونه کېږي خو دغه پروپاګنډې دغه خبرې چې دا خلک راپسې کوي دا د را باندې مستند کړي مستند دي که زه مجرم مستند سازي زه خپل ماستر علوم یم زه ډېر شیزونو ته ضرورت نه لرم نه پیسو ته ضرورت لرم نه زما جایداد زما زندګي زما ټول دنیا ته زما معلوم دی داسې نه چې زه د مدیر مابس یم اول ځل چې زه مدیریت کوم قومندان د کنډک یو ځای کې بل ځای کې قومندان د کنډک مدیر عمومي تحلیل ارجعي مدیر عمومي ترفیعات د وزارت داخلې داسې قوي چوکیګان قومندان د ولسوالۍ مدیر جنایي دا شیزونه پاتې شوی یم هغه ځینه زما بیکګراونډ تاسو ته تپوس وکړئ چې زه څه بیکګراونډ لرم زما بیکګراونډ څه شی دی زما بیکګراونډ چې تاسو ولولئ تاسو پوهېږئ چې څونه زه دغه دستاورد لرم ډېر دستاورد او دغه ما بس هم چې راغلی یم 300 بندیانو لپاره مې ځای جوړ کړی نوی ځای تاسو شاید کلپ ترې اخیستی
پیشنهاد مې کړی دغه چپرکټو لپاره شته دوستان یې ګوري چپرکټ 300 چپرکټ زموږ روان دي 300 چپرکټ چې راغلی دا 300 بندیان هغه ځای انتقالوم بل دستاورد مې 8 اتاقونه خاص مخصوص د دغه لپاره د زنانو ملاقات لپاره هغه مې جوړ کړی دلته تاسو شاید کلیپ کې اغستې کې نه اغستې پاج دوا پاکلا چې مخکې دغه یادوره وشو دوا پاکلا پرون بابل پرون رئیس سیتامي ډیر زیات دوا اکمال کړ دواګانې اکمال شو ډیر زیات دواګانې اکمال کړ یعنی خو با کیفیت دوا د ښه کمپنۍ او دا چې دا هلې ځلې دي کنه خو ناس نه ما زه به تقدیر شم زه د خلکو نه دا خواهش لرم چې ما تقدیر کوي کې تقدیروي من تحقیروي مم او که په ځل کوم څه سوالي ته کولای شې راشه ما بس دنن راشه ورور خلکو پسې مګرځه تاسو هغه خلکو ته ورځي چې کوم یو ما سره مخالف دی هغه ته ورځي کې نه تاسو ان الله ان رسول پټ نه ما ته راشه نه هغه ته ورشم د پټ نه نوځي بنديان سره وګږي دغه مدیر څنګه سره دی تاسو پوسټ نه وکړئ او به خشوي ډوډۍ خشوي برخه خشوي بالکل دا یادونه وشو فرمانونه په وخت زمان ما د 90 کال فرمان نو باسي د 90 کال فرمان څوک راو باسي ما د 90 کال فرمان نو باسي د خلکو خدمت په خاطر ورې چې د خلکو خوشحال شي بنديان دي په یو دوه خبراته وکي زه یې غانې چې د خلکو نه غواړم دواګان د شاید تاسو به ویلم چې مدیر صاحب راځي موږ چې دوا کوه هر یو ته ما ته دوا کوي ان شاء الله زه تاسو سره پوګه ولاړم ما خدمت دې په خدمت کې وخت نه وخت نو څه خو چانه نه غواړم او کدی راځي په پروپاګاندا کوي مستند کی دا ویډیوګانې خو شي د هر څوک دا غلري ګوره امان الله خان به خلک را پاسې ولا کافر دی فتواګانې په ورکل کافر دی او دا هغه سره ورک شو بعد دا غنه اوس خلک ارمان کوي چې سره صحیح سره داود خان به سم دې خلک پاسې دو چاله ولا دا هغه سره ورک اوس ارمان کوي نه ولا سره صحیح سره ډاکټر نجیب پسې دمدا سم دې ټول خلکو پسې د خلک راغلي تل ورسته ارمان کوي بیا به ورسته ارمان کوي ما خو دیو ته ما مخکې ویلو دا ما سوچل دا جلسه د خلکو سونه وو شورو خو هم نه ماته وې خو هم نه ماته وې زه په خپل خو خزم د تقریبا یو مېش مخکې دا خبره مو کوم تاسو نه زموږ ورور ځکه تاسو به ځای خبرې کوي به ځای اطلاع به ځای کارونه کوي دا کارونه مکوئ پاتې دا دې موضوع او د کانتین پاکلا چې تاسو شاید کشف تر استخبارات سره خبرې وکړي امنیت سره وګړي امنیت سره استخبارات سره کانتین پاکلا چې هغه په خپل داوطلبي کې هغه موجوده ټول کارونه ماغي کړی دا سونه د سیچ جوړیږي دا ټول براز د کانتین براز چې ما په سره وځي د کانتین براز ځکه د کانتین براز د ابراهیم نامه چې په خوای کانتین په جم کېو شفر د ریاست نه راغله زه خپل خبرې باندې ولاړ سړی ما شفر د ریاست نه راغلی چې ما راجع کړی صنعتي استخبارات امنیت ملي کشف درې وانه اورګان چې کشفي اورګانونه دي د هغې وظیفه هم دا دی چې هر موضوع باید وڅېړي دغه درې وانه په موجودیت کې دغه قرارداد جګو پیسو باندې بل چا سره شوی خو جګې پیسې به تا ورکړی چې تا دې درکړی وی نو ما پسې ولې تبلیغ کوئ ما تا ته څه ویلي چې ما پیسې ورکړي مهرباني ما باندې مستند څه جزایي زمانه ولا کته سره غوونه مکمه دا به زه تبلیغ دی او چا عزت دی چا بروت سره به تو ګوري یو منصبدار ما عادي سره نه ما ور ما په پروپاګاندا مکوي یو ډګروال یو مملکت ډګروال ما سبب سبا جنرال ما دغه به زه خبره به زه تبلیغ یو که اسناد د سړی سید وای کوي خو دې 400 کې انیوال هغه نه بندي او بس چرشه فلاني په خبره وکړه فلاني په خبره وکړه دې نور څه کار لري بنديان دې هم دا خبره ته تیار دي کنه دا خبر لپاره دې تیار دي کنه ډیره مننه کومندان صاحب چې موږ سره خبرو کړې ډیره زیاته مننه دلته مهمه خبره یو کوم مدیر صاحب محترم دا غفات دا چې اکبر ابراهیم نومي کنه ابراهیم نومي دکاندار یو نیم لک افغانۍ تاسو تسلیم کړی دی یو نیم لک افغانۍ د دې لپاره چې دوی دا قرارداد ختم نشي فسخ نشي دا خبره رښتیا ده دغه د پیسو خبره لکه روخانه کې چې دغه ابراهیم تاسو پیسې درکړي وخت چې دی چې ما سره جوړ نه دی هغه څنګه جرأت کوي چې بیا ماته پیسې راوړي هغه دلیل داسې ویلو چې راځو هغه خبره ته راځو څنګه جرأت کوي چې ماته پیسې راوړي یو دوه موضوع پاس د کانتین چې شفر راشي نجیب خو به ثبات نه دی ورو شفر اقمنات ولې دی شفر چې راغی چې کانتین بولی ته وباسي
چې بولي ته ووته نو زه پکې سکاره اوس خبرې کوم زه پکې سکاره صنعتي پوهېږي کشفي ارګانونه پوهېږي او داوطلبي پوهېږي نو زه په هغې کې څه صلاحیت لرم دا د بیا هم د خپل خبرې سره دغه کوي دا د راباندې اسناد وړي چې دغه ستا امضا دغه پیسې دغه بخښنه غواړم مهرباني خو هغه دکاندار ابراهیم نومي وایي چې ما د رشوت یا د فساد په اړه یو 9 لک افغانۍ مدیر صاحب ته یعنې تا ته تسلیم کړې دلته خبره داسې بل ډول نه دې خبر نه زه خبر یم نه ما ته چا چې راوړي او نه د چا چیز ته ضرورت لرم ما مخکې د خلاص کړ نه د چا چیز ته ضرورت لرم خیر نه چاته زه په ژوند کې چاته لاس نه مې اوږد کړی دی او نه به اوږد کړم او نه د خدای داسې راته دغه راکړي چې چاته زه لاس وړاندې کړم چې ما ته راکړه مونږ ورکولو والا یو اخیستلو والا نه یو او مونږ ته حق حلاله ته معاش حواله دی معاش حواله دی په حلال باندې شکر ونه باسي حلال باندې خدای خرابوي نو ډیره زیاته مننه د استانو تاسو د خوست مبس مدیر خبرې هم را سره ورده خبرونه تاسو را سره ټوله تعقیب کړه نو په همدې ځای زموږ پروګرام پای ته رسیږي تاسو مې نور خبرونه تعقیبوئ د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پوښتنې څوک شته د دغه خبرونې ځانګړو مینوالو زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي هیله ده چې خبرونه به تاسو را سره تعقیب کړي وي د حقایقو راز پړل پر موږ قضاوت پر تاسو تر بلې وې داسې خبرونې چې بیا زه عبدالرحمن آشنا او د کمرې تر شا اول شدین حلیم او بلې خواته حنیف الله زازای درته راځو دا ډول خبرونه درته چمتو کوو او یوه په خاص موضوع باندې خبرې اترې لرو تر هغې پورې مو پر لوی او ځواکمن خدای سپارم تاسو موږ ته دعاګانې کوئ موږ به تاسو دعاګانې کوو الله مو مل شه